خان استاد نه د خپلې طبې لوبې واورئ. سازندار ربابي پکې سیدروس، باجې والا پکې سازمیر، او ډولکي والا پکې دلاور دی، او شنبې والا یار خان، په فرمایش د عبدالرحمن او میاجان. صادق دلاس صرف کی کٹ کیږي کومانی اخلم نن شیرات پیاز کنه یار خانه طالب جان وی ساده خو خاصما دې یاران کو استاد علي جلیه سما بدنا
خیر دي سازمیرا د وجنې کیسټ دی ګران اورېدونکو دا کیسټ به تاسو ته لاهور ښار دلي دروازه کې د خواجان او د میرجان سره ملاوي کې 12 نمبر دکان کې دویم ولرحمان او عبدالرحمن سره په 12 نمبر دکان کې پته یاد لرئ په بل ځای کې ملاوي کې به نقل وي
نسامن لشكوله ऐसा इपकार में कभी माना दामी दत्ता स्वाल दे बस कनून मशरा दामी दत्ता स्वाल दे बस कनून मशरा पूरा बन हाल दे बस कनून मशरा मशरा दामी दत्ता स्वाल दे बस कनून मशरा दामी दत्ता स्वाल दे बस कनून मशरा
چې مالک لکم سات کاغذا سری لمبي مشمد لرا ولاړې پجاتې جنت زمایا ماهي شا کو هزار شوه ګلان استاد غاړي Janana pasa suba unde ګران اوریدونکو دا کیسټ به تاسو ته لاهور ښار دلي دروازه کې د دعاجان او د میجان سره ملاویږي په 14 نمبر دکان کې دویم ګل لخمان او عبدالرحمن سره په 12 نمبر دکان کې پته یاد لرئ که د بل چا سره ملاوېدو نقل وي د فرمیش د مدعي طابق خان شیر خان قادر خان او وړوکی محمد رزاق خان د دې کیسټ فرمیش کوي
ګران اورېدونکو دا کیسټ به تاسو ته لاهور ښار دلي دروازه کې د دواجان او د میجان سره ملاویږي په 18 نمبر دکان کې دویم ګلرحمان او عبدالرحمان سره په 12 نمبر دکان کې. اوس به د یارخان نه تاسو د رسول مبارک معراج شریف قصه واورئ.
ګران اوریدونکو دا کیسټ به تاسو ته لاهور ښار دلي دروازه کې د دواجان او د میجان سره ملاویږي په 19 نمبر دکان کې. دویم ګل رحمان او عبدالرحمان سره په 12 نمبر دکان کې. پته یاد لرئ. حافظ شاعرم فرمایش کوي د محفل کې ناست هم دی.